سره رابطه کول غواړي نو ستاسو د موبایل یا د واتساپ نمبر شته؟ زما نمبر شته دی چې کوم زما مینوال وي زما نمبر ورسره به وي او چې دی نو ما سره خبرې کولی شي. زما د واتساپ نمبر زما نمبر السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نن به راسه په کال راځي نیلم ګل کومه چې د پښتو یو ډیره مشهوره فنکاره ده، هغه به موږ سره په کال راځي. د هغه طلاق هم شوي دي، د خپل خاوند نه هغه طلاق هم اخیستی دي. د هغه په باره کې به ورسره خبرې کوو. دې نه علاوه نور د هغه د ژوند په حواله به ورسره خبرې کوو. خو کال صرف او صرف د مذاق دپاره دی، دا ریل کال نه دی. نو نیلم ګل هغه موږ سره په کال راله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه مې نو طبیعتونه یو ښه دي؟ خیر دی. وخت ساعت یو ښه تېرېږي؟ بس شکر دی. نیلم ګل څه به راته وایې؟ نو داسې کار دی چې دا خبره زه د دې پورې کوم چې زما د مراد سره لانجه راغلې وه او موږ پکې عدالتونو ته هم لاړو او موږ پکې چې دی نو کیسونه مو کړل، وهلو مو شول، ټکولو مو شول. تاسو هم زه لیدلي وم چې زما مخ څنګه و، زه څنګه وم، هر څه وشولو. خو په منځ کې چې دی په منځ کې ما خدای پاک او ما دې خپلو بچو ته کتل او په ما پسې خویندې راغلې، ما پسې مور راغله او چې دی زه پر رضا یې کړم چې مراد به داسې نن نه پس نه څه غلط کار نه کوي او مراد چې دی هغه به ستا خبره مني او چې دی نو بس ته ورسره کور ته ځه. بس ما خدای پاک ما د خپلو بچو مخ ته ما وکتل چې زما بچي بې پلاره نه شي او زه ورسره کور ته لاړم. چې زه ورسره کور ته لاړلم نو یو میاشت را سره ښه و، 2 میاشتې ښه و، بیا د هغې نه پس د مراد رویه ما سره بدله شوه. نه مراد څه چل کړی دی؟ ولې؟ او دغه شانتې کار یې کړی دی. 2 میاشتې وشولې چې هغو واده کړی دی. مراد په ما باندې چې دی ښځه وکړه، مراد واده وکړو. نو مراد واده وکړو او دغه شان په ما باندې چې دی نو زما په بچو باندې خاورې واړولې. ها نیلم ګل په دې هکله کې به مینوالو ته څه وایي؟ داسې کار دی چې زما خپلو مینوالو ته زما درخواست دی او زه ورته دا ریکویسټ کوم چې زما د مراد سره هر نمونه رشته چې وه سم و هغه ختم شول. او اوس تاسو چېرته یې؟ په کوم کور کې یې؟ زه د خپل مور کره یم او زه د خپل مور کره یم. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. نیلم ګل کوم اوس تاسو طلاق وشو نو آیا واپس به تاسو کوم د فنکارۍ سایډ ته هغه فیلډ ته به راځئ که نه؟ انشاءالله زه هم هغه نیلم ګل یم او زه به خپل فیلډ کوم، زه به خپلې ډرامې کوم، خپلې شوګانې به کوم. او مراد واده کړی دی؟ چې که زه په ما باندې ستاسو یقین نه کېږي، مراد 2 میاشتې مخکې واده کړی او نن یې خبره ښکاره کړه. د مراد آیډۍ ته لاړ شئ، په خپله یې وګورئ چې مراد څېره اچولې ده او مراد چې دی نو نن خبره ښکاره کړه، نن د مراد واده و. ښه، او که مینوال ستاسو په دې هکله کې دې نه علاوه نور سره رابطه کول غواړي نو ستاسو د موبایل یا د واتساپ نمبر شته؟ زما نمبر شته دی چې کوم زما مینوال وي زما نمبر ورسره به وي او چې دی نو ما سره خبرې کولی شي. زما د واتساپ نمبر زما نمبر کو څه خبرې زما فیسبوک آیډي شته، په فیسبوک آیډي دې راته وایي. بس دغه خبره ما تاسو ته در رسوله او تاسو ټول چې دی نو ما په دعاګانو کې ساتئ او زه به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتم. مننه مننه. بس د ځانونو خیال ساتئ. د خدای په امان. ډیره ډیره مننه. نو جی ملګرو دا وه نیلم ګل چې ماته کال نو کړی. ما کال صرف او صرف ایډیټ کړی او ستاسو په مخونو د خندا راوستلو لپاره. نیلم ګل هغه وایي چې ما د خپل خاوند نه طلاق اخیستی دي. که موږ وګورو 100 ورځې مخکې او 100 میاشتې مخکې نازي اقبال هم څه پاټ شروع کړی و د ځان مشهور کولو دپاره، هغه هم داسې چل کړی و. نو اوس د دې ریل پته نه لګي چې آیا څه چل شوی دی، څه واقع شوی ده. د دې علاوه مخکې په دې باندې هم ډېر زیات تشدد شوی و، هغه ویډیوګانې تاسو هم کتلې وي. نو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.